السلام علیکم د ډایری ټیچ ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وای لکه څرنګه چې مو درته مخکې هم ویلي وو چې تاسو ته به د دغه چینل له لارې د کمپیوټر اړوند مهم پروګرامونه وړاندې کیږي نو دا دی نن زموږ او تاسو لومړنی ویډیو ده د مایکروسافټ ورډ پروګرام په هکله چې دا یو ډېر مهم پروګرام دی او ډېر ضروري دی نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو ګرانو لیدونکو کله چې تاسو د مایکروسافټ ورډ پروګرام له خلاص کړئ نو تاسو ته به دغه رقم صفحه راشي په دې صفحه کې ځینې تیار جوړ شوي لیټرې دي تیار جوړ شوي صفحې دي چې یوازې تاسو یوازې لیکنه پکې وکړئ نور هر څه دوی د ورډ پروګرام لخوا تاسو ته چمتو شوي دي دا ستاسو د وخت د ضایع کېدو مخه نیسي کله چې تاسو بیړه وي یا تاسو پرې پوهېږئ نو تاسو ته مایکروسافټ ورډ تیار جوړ شوي صفحې هم درکړي چې یوازې تاسو لیکنه پکې وکړئ نور سټایل هر څه دوی درته برابر کړي خو که چېرې کې تاسو غواړئ چې په خپله لیکنه باندې په خپله خوښه باندې تغیرات راولئ یا په خپله خوښه باندې یوه لیکنه وکړئ کتاب ولیکئ یو پاراګراف ولیکئ نو د دې لپاره به تاسو په بلاک ډاکیومنټ باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په بلاک ډاکیومنټ باندې کلیک وکړ نو تاسو به دغه شان صفحه راشي نو ګرانو لیدونکو د دې لپاره ما یو خط کپي کړی دی غواړم موږ به ټول هغه تغیرات په همغه خط باندې عملي کړو هغه خط دغه دی راځو لومړنی منیو چې موږ او تاسو وایو هغه د کلیپ بورډ منیو ده په د مایکروسافټ ورډ پروګرام کې که په کلیپ بورډ منیو کې کټ کاپي فارمات پرنټر او پیسټ لرو د څه لپاره استعمالیږي لومړی کاپي وایو ګران لیدونکو کله چې موږ غواړو چې یوه لیکنه یا یوه جمله یا یو پاراګراف له یو ځای څخه بل ځای ته کاپي کړو دلته هم پاتې شي او کوم ځای چې موږ هدف کړی یا ټارګټ کړی وي هلته هم پاتې شي نو د دې لپاره موږ بیا له کاپي څخه کار اخلو ګران لیدونکو زه راځم دغه ځای فرض کې دغه ځای ما تاسو چې غواړئ کله چې تاسو غواړئ یو شی کاپي کړئ نو تاسو به لومړی هغه ځای انتخاب کړئ فرض کې ما دومره ځای ګرانو لیدونکو انتخاب کړل د دې لپاره به زه راشم کاپي باندې به کلیک وکړم کله چې تاسو په کاپي باندې کلیک وکړ نو اوس به راشئ کوم ځای چې ستاسو هدف یې غواړم چې دلته یې پیسټ کړم نو دلته چې پیسټ کوئ نو تاسو به راشئ په پیسټ باندې به بیا کلیک وکړئ هر هغه څه چې تاسو کاپي کړي وو هلته هم شته او دلته هم راغلل او کټ د دې لپاره ګرانو لیدونکو کټ چې دی بیا د کافي ضد استعمالیږي یعنې هر هغه لیکنه چې تاسو غواړئ د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړئ خو دلته کله چې او دا سره کم انتقال کړئ چې د دې ځای څخه بیخي ورکه شي مطلب دلته دې نه پاتې کېږي او کم ځای ته چې زه وړم هلته دې بیا راشي نو د دې لپاره بیا موږ له کټ څخه کار اخلو دا نوم څخه معلومیږي لکه همدغه ځای چې ما اوس لږ مخکې کاپي کړ غواړم چې کټ یې کړم نو د دې ځای څخه چې زه کټ کوم راځم په کټ باندې کلیک کوم ګوره ګران لیدونکو د دې ځای څخه ورک شو کوم ځای کې چې تاسو وغواړئ هلته یې بیا پیسټ کولی شئ فرق یې همدومره دی چې کاپي په دواړو ځایونو کې پاتې کېږي او کټ بیا د کوم ځای څخه چې تاسو کاپي کړل هغه ځای څخه له کوم ځای څخه چې تاسو لیکنه کټ کړه د هغه ځای څخه بیا ورکېږي خو په کوم ځای کې چې تاسو پټ کوئ هلته بیا راوځي فارمټ پرنټر ګرانو لیدونکو مونږ د دې لپاره استعمالوو کله چې مونږ په یو ځای باندې تغیرات راوستلي دي فرض کړئ زه په دغه ځای باندې ځینې تغیرات راولم په دغه ځای لومړی چې کله تاسو غواړئ په یو ځای باندې تغیرات راولئ د لومړی به تاسو هغه ځای انتخابوئ هغه ځای به سلیکټ کوئ نو دغه ځای فرض کړئ ما سلیکټ کړ نو د دې لپاره زه په دې باندې دا بولډ کوم همدغه شان سایز یې غټوم سایز مې هم غټ کړ او خط رنګ هم وربدلوم فرض کړئ ما دغسې کړ نو غواړم چې همدغه تغیرات چې ما په دغه جمله یا په دغه پاراګراف باندې راوستل یو بل ځای ما انتخاب کړی همدغه رقم تغیرات سایز دې هم همدومره وي بولډ دې هم وي رنګ دې هم همدغه شانتې وي نو بیا تاسو کولی شئ چې لاندې د فارمات پرنټر څخه کار واخلئ که تاسو بیل په یو ځای باندې بیل تغیرات راولئ نو دا ستاسو وخت هم ضایع کوي او ستاسو ګنس کوي هم ځکه چې تاسو ته مشکل جوړوي چې یو وارې راځئ دا ګورئ چې دې ته مې سایز څومره ورکړی و دا مې بولډ کړی و دې ته مې رنګ څخه لوړ کړی و نو د دې لپاره موږ بیا لاندې د فارمات پرنټر څخه کار اخلو فرض کړئ تاسو کوم ځای چې تغیرات مو په کوم ځای کې لومړی د کوم ځای تغیرات چې غواړئ چې په یو بل ځای راولئ لومړی به هغه ځای انتخاب کړئ لکه زه راځم دغه ځای انتخابوم فرض کړئ ګران لیدونکو دغه ځای ما انتخاب کړ کله مو چې دا ځای انتخاب کړ نو راځئ بیا په فارمات پرنټر باندې کلیک وای کله مو چې فارمات پرنټر باندې کلیک وکړ نو اوس چې په هر ځای کې غواړئ تاسو هغه پاس تغیرات چې په هر ځای کې غواړئ په کومه لیکنه هماغه شان تغیرات به پرځي فرض کړئ دغه ځای ما سلیکټ کړل کوم تغیرات چې ما په پاس لیکنه باندې عملي کړي دي هماغه په دې لیکنه هم باندې دي نو دا ستاسو د وخت د ضایع کېدو مخه نیسي او یوه اسانه طریقه ده او کله چې تاسو بیړه ولرئ نو تاسو کولی شئ چې د دې څخه کار واخلئ ورپسې راځو د فونټ منیو د فونټ منیو کې د څه څخه کار اخیستل کېږي په فونټ منیو کې ګرانو لیدونکو
په فونټ منیو کې لومړی موږ د خط سټایلونه لرو. کله چې تاسو په دغه ځای باندې ګرانو لیدونکو کلیک وکړئ نو تاسو ته به دلته د خط بېلابېل سټایلونه بېلابېل رقمونه راشي. لکه ګورئ ګرانو لیدونکو هلته بدلیږي. نو تاسو چې کم یو غواړئ ورکولی شئ. دا بیخي ډېر دي، تاسو یې را انسټالولی هم شئ، نور د نیټورک څخه هم را انسټالېږي او دلته د ځانه هم لري، ښه ډېر لري. تاسو کولی شئ چې بېلابېل سټایل خپل خط ته ورکړئ. لکه ګورئ ګرانو لیدونکو څنګه او څنګه کېږي. ورپسې سایز دی. په دې سره تاسو خپل لیکنه غټه او کوچنۍ کولی شئ. لکه زه سایز یې غټېږي. ګورئ ګرانو لیدونکو چې څومره یې غټوئ هومره غټېږي. دلته شمېره تاسو ته تیاره درکړې ده. او که چېرې تاسو ډبل کلیک په دغه ځای باندې ډبل کلیک وکړئ نو تاسو بیا په خپله خوښه باندې هم ورپکې لیکلی شئ. په دې سره هم موږ کولی شو چې ډیکریز سایز او انکریز سایز په دې سره یې کوچنی کولی شو او په دې سره یې په دې سره یې لوی کولی شو او په دې سره یې کوچنی کولی شو. ورسره په څنګ کې دا د جملې د پاراګراف یا د خپل د کتاب حالت دی چې تاسو څرنګه جمله لیکئ. که فرض کړئ زما د لیکنې لومړنی توری د په غټو حروفو وي، نور د ټول پاراګراف په کوچنیو یا د ټوله جمله په کوچنیو تورو ولیکل شي. نو د دې دپاره تاسو یا څوک غواړي چې زما د ټوله لیکنه د زما په کوچنیو حروفو یا د زما ټوله لیکنه په لویو حروفو وي، نو تاسو ته دلته دا حالت کړي دغه چې عموما سنټنس کیس استعمالیږي چې لومړنی توری د هرې جملې په غټو حروفو وي او نوره په کوچنیو حروفو لیدل کېږي او دا رسمي طریقه هم ده. ورپسې لوور کیس مطلب ټوله جمله دې په کوچنۍ وي، اپر کیس ټوله لیکنه دې په غټو وي. نو دا بېلابېل سټایلونه دي چې تاسو ورکولی شئ په خپله خوښه باندې. او کیپیټلایز ایچ ورډ دا معنی چې د هر کلمې د هر ورډ د هر لغات لومړی توری چې وي دا د غټ وي او نور د کوچنی وي. او ورپسې بیا د ټاګل کیس د دې دپاره استعمالیږي چې تاسو غواړئ چې د هر لغات د لومړنی توری د په کوچنی وي، نور دی په غټ ولیکلی شي. دا بېلابېل حالت سنټنس کیس استعمالیږي. لکه ګورئ ګرانو لیدونکو زما اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان کې لومړنی توری په غټو دی، نورو جمله په کوچنیو استعمالیږي. نو سنټنس کیس ډېر استعمالیږي. ورپسې راځو بولډ ایټالیک او انډرلاین ته. دا د څه دپاره استعمالیږي ګرانو لیدونکو؟ کله چې تاسو غواړئ په یوه صفحه کې یو ځای مو انتخاب کړی دی، یوه جمله ده یا یو عبارت دی چې د نورو څخه د لږ جلا ښکاره کړلی شي، نو د دې دپاره د بولډ ایټالیک یا د انډرلاین څخه کار اخیستل کېږي. کله چې فرض کړئ ګرانو لیدونکو دغه ځای زه ما سلیکټ کړل او غواړم چې د نور څخه لږ تازه ښکاره کړل شي، نو بیا له بولډ څخه کار اخلو. ګورئ ګرانو لیدونکو د نور څخه لږ تازه ښکاره کېږي یا لږ غوټ غانتې ښکاره کېږي. او ایټالیک لای ځانګړی کوي. ګورئ ګرانو لیدونکو کوږ شو. نو کله چې تاسو غواړئ چې خپل خط مو ښکلی کوي یا ځینې ځایونو کې داسې ضرورت وي چې باید ځانګړې غوندې ښکاره شي، نو بیا د بولډ ایټالیک یا انډرلاین څخه کار اخیستل کېږي. انډرلاین لاس تاسو خط مشخص کوي. ګورئ ګرانو لیدونکو زما خط د خط لاندې لیکه تېره شوله. نو تاسو بېلابېل سټایلونه دي. او کله چې تاسو غواړئ د دې لپاره یو څه استعمال کړئ چې مطلب دغه ځای یا دغه شی خنثی دی یا د استعمال وړ نه دی، په ډېرو کتابونو کې راځي، نو بیا د دې څخه دا استعمالولی شئ. لکه په منځ باندې یو څه باندې خط تېر کړل شي، لکه مطلب دا غلط دی. نو دا بېلابېل سټایلونه دي چې تاسو استعمالولی شئ په خط باندې عملي کولی شئ. ورپسې سبسکریپټ او سوپرسکریپټ دا د څه دپاره استعمالیږي ګرانو لیدونکو؟ دا کله چې تاسو به لیدلي وي په کیمیا کې یا په ریاضي کې ځینې فارمولې وي، لکه زه به تاسو ته یوه فارموله ولیکم، لکه H2O یوه فارموله ده، د اوبو فارموله ده. څنګه کولی شو چې د فارمولې په شکل ولیکلی شي؟ نو بیا دا به سلیکټ انتخاب به کړئ. کله چې مو انتخاب کړ نو بیا په سبسکریپټ یا سوپرسکریپټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به د فارمولې شکل واخلي. ورپسې راځو ټیکسټ افیکټس اینډ ټیپوګرافي دو. ګرانو لیدونکو تاسو کله چې غواړئ لکه ما چې د افغانستان لږ ډیزاین کړی دی، عموما دینوالو لپاره یا غواړو عمومي خط ښکلی کړو یا ډیزاین کړو، نو بیا تاسو د ټیکسټ افیکټ څخه کار اخلئ چې دې کې د خط لپاره بېلابېل ښکلي سټایلونه دي. لکه ګورئ ګرانو لیدونکو زه یې ورکوم او هغه بدلیږي لکه څرنګه چې تاسو غواړئ همغه شان
کېږي. آوټلاین کولی شئ تاسو، مطلب د آوټلاین د خپل خط د سرحدونه چې دا سره کم رنګ ولري، تور وي او شیر وي، د دې څخه بېلابېل رنګونه ورکولی شئ. ورپسې شډو د مطلب سیوری ولري وی نه لري، دا بېلابېلې د خط د ښکلا دپاره استعمالېږي. ډېر ښکلي پروګرامونه دي، تاسو ټول له ځانه سره وګورئ. د ګران لیدونکو ریفلیکشن لاندې ښکاره شي نه شي ښکاره، کوچنی ښکاره شي، ډېر ښکاره شي، فاصله ولري وی نه لري، لا خط ته ښکلا ورکوي. ورپسې ګلو دی، ګلو ځالېدلو ته ویل کېږي، مطلب داسې لږ پړک غونته څه وي، داسې لږ برایټ غونته چې ښکاره کېږي، نو د دې څخه بیا کار اخیستلی کېږي. او کله چې تاسو آوټلاین ته راشئ، په دغه ځای کې تاسو د مطلب د خپل آوټلاین د سرحده چې دا ور بارډرز دا غوټولی هم شئ، مطلب غوټ دې وي نه دې وي. ګورئ ګران لیدونکو، د دې څخه کوچني کېږي او غټېږي هم. ورپسې ډیشز څرنګه ښکاره شي، داسې فاصلې غوندې ټکي ټکي ښکاره شي، نو د ډیشز کې هم بېلابېل سټایلونه لري. ګورئ ګران لیدونکو، ورته بدلېږي، نو تاسو ټول در سره وګورئ. دا ډېر په زړه پورې منیو. ورپسې راځو، کله چې تاسو یو خط یو لیکنه مو انتخاب کړې ده او غواړئ چې داسې لږ ښکاره غوندې لږ مشخص ځای دی یا ځانګړی ځای دی یا یو تعریف دی یا یو مثال دی د څه په هکله یا یوه وتلې موضوع ده د کتاب نه یا یوه ځانګړې موضوع ده په کتاب کې، نو دې دپاره تاسو غواړئ چې دا دې ته رنګ ورکړئ. بېلابېل خط رنګونو سره هم ښودلی شئ. لکه زه غواړم دې ته سور رنګ ورکړم، دا د نورې لیکنې وبښئ دغه کله چې تاسو دغه استعمال د دې استعمال په دې کې دی، لکه د ګوره ګرانو لیدونکو هغه ځای به سره کم رنګ تاسو غواړئ ورکولی شئ. نو کالر چې ووهئ نو رنګ به ترې ایسته شي. ورپسې د لیکنې رنګ تاسو غواړئ څرنګه لیکنې ته رنګ ورکړئ یا که غواړئ په سره کم رنګ باندې لیکنه ترسره کړئ، نو بیا تاسو له فونټ کالر څخه استفاده کوئ. کله چې فونټ کالر باندې تاسو کلیک وکړئ، نو په دې کې بېلابېل رنګونه دي، هر رقم رنګ چې تاسو غواړئ. او له دې څخه مور کالر چې کله ووایئ، نو بېلابېل رنګونه د دې څخه هم انتخابولی شئ، هلته تیار هم لرئ. نو تاسو نو په هر رقم رنګ چې تاسو غواړئ لیکنه بیا کولی شئ رنګ درته انتخاب کړئ. عموما په تور رنګ باندې لیکنه ترسره کېږي. کله چې تاسو په یوه لیکنه باندې تغیرات راوستل او غواړئ چې دغه تغیرات بیرته ړنګ کړئ، نو تاسو بیا په دغه ځای کې له کلیر آل فارمټینګ څخه کار اخلئ. کله چې هر څومره تغیرات چې تاسو په لیکنه باندې راوستلي وي، هر څومره تغیرات چې چیرې تاسو په لیکنه را باندې راوستلي وي، هغه به ټول له منځه لاړ شي. ګورئ ګران لیدونکو، افغانستان باندې ما ډېر تغیرات راوستلي، ما بولډ کړی وو، ما انډرلاین کړی وو، همدغه شان ما دلته ګلو او افیکټس مې هم ورباندې عملي کړي ول. نو ما چې کله کلیر آل فارمټینګ ووهو، کوم څومره تغیرات مې په افغانستان یا په دې ځای باندې دغه لیکنه باندې راوستلو ټول له منځه لاړ. نو په کلیر آل فارمټینګ څومره تغیرات تاسو راوستلي وي، په یو ځای ټول وړه کېږي. ورپسې په دغه ځای کې ګران لیدونکو یو د انډو بټن لرو او بل دوه بټنې دي، یوه د انډو ده او بله د ریډو بټن لرو. د انډو بټن کله چې مونږ بس لکه ما په افغانستان کلیر آل فارمټینګ کو غواړم بیرته خپل ډیزاین ته راشي، نو بیا د انډو څخه کار اخلو. دا تر هغه وخته کار کوي کله چې تاسو یو پروګرام ته ننوتلی، بیا د هغه وخت نه د څومره تغیرات چې تاسو راوستل بیا غواړئ بیرته انډو کوئ یا ریډو کوئ، نو دا دواړه آن وي. خو تر هغه وخته چې تر څو دا پروګرام خلاص وي، کله چې پروګرام بند شي بیا راغلی، نو بیا دا دواړه کې تغیرات نه راځي چې سیو کړلی شي. او کوم تغیرات چې یو سیو کړلی شي، بیا په انډو او ریډو سره بیرته شاته او مخته نه کېږي. خو که چیرې کې تاسو پروګرام خلاص پروګرام کې کوم تغیرات راوستل، بیا بیرته پې پښیمانه کېږي، نو تاسو بیا لنډ د انډو او ریډو څخه کار اخیستلی شئ. لکه ګورئ ګران لیدونکو، دا ټول هغه تغیرات دي چې عملي کول بیرته یو یو ورکېږي هم. ورپسې په ریډو چې کله وښو، بیرته بیا راګرځي. نو دا زموږ او تاسو لومړنی ویډیو د مایکروسافټ ورډ پروګرام په هکله. خدای دې وکړي چې زده کړي مو در سره وګورئ، بیا وګورئ، تکرار یې کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، تر څو په راتلونکي کې د مایکروسافټ ورډ پروګرام ټولې ویډیو وګورئ. همدغه شان د کمپیوټر اړوند نور پروګرامونه هم له دغه چینل له لارې تاسو ته وړاندې کېږي، او همدغه شان د انګلیسي ژبه هم د دې چینل له لارې وړاندې کېږي، او بېلابېل کورسونه شروع شوي دي. زموږ سره پاتې شئ تر څو په راتلونکي کې ډېر څه زده کړئ. السلام علیکم.